باران نو خو ډېر دی نو اوس ښه څه په عذاب یم. بهراني سیلان چې کوم دی که نه هغې ته د کونړ ښکلا ور یادېږي نو زده کول چې ګاډي به کله موږ رال د هغې په لیټ به موږ درس زده کوو. زما د توبه کونړ بارانونه نو لکه د څنګه دی کار مانده دی کار داسې مزه نشته دی. د تره زوی ګران دی که د ماما زوی ګران دی؟ د تره زوی ګران دی. دا تره زوی چې دی دا خپل وړوکی دی د ماما زوی ماما دواړه ګران دي. نه یو سم لیلی. د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. د جمعې مبارکه ورځ ده او راوتلي یو په اسداباد ښار کې ډېر ښایسته د رحمت باران هم ورېږي او د خلکو سره به خبرې کوو او د خبرو په منځ کې به د دوی نه یو پوښتنه هم کوو. دغه پوښتنه به ذهني هم نه وي او داسې د خندا پوښتنه به هم نه وي، یوه ډېره ښه پوښتنه به وي. نو له موږ سره پاتې شئ او له خپرونې خوند واخلئ. ستړی مشي او نوم دې څه دی؟ وعلیکم السلام، نوم مې نصرت شهاب دی. نصرت شهاب دا راته ووایه که نه چې څه کار کوې؟ یو زده کوونکی یم. ښه زده کوونکی. ډېر ښایسته باران ورېږي. د باران سره څه شی در یادېږي؟ باران سره ډېرې خاطرې دي. دا دی چې ښایسته موسم دی، پسرلی دی او کله چې ګورې که نه باران ورېږي نو دا موسمونه ډېر ښایسته کېږي، پسرلي ته ښکلا ورکوي. نو پخوا وخت داسې و چې کله به پسرلی کې باران نه وشو نو پسرلي ته به ډېره زیاته ښکلا ورکوله. نو هغه خاطرې را یادېږي چې بارانونه به وشو که نه نو را ځمکې کې به بېلابېل رنګارنګ ګلونه را زرغون شو، نو د ځمکې او د افغاني خاورې به یو ښایسته طبیعي چمن ونیولو، زرغونتیا به راغله. کونړ باران او میده باران چې کله کوم ځای کې وي چې میده باران وړېږي نو کونړ خلکو ته ور یادېږي. ولې ور یادېږي؟ نو کونړ باندې الله پاک خاصه پیرزونه د طبیعي ښکلا کړې، لکه دا سمسوره سیمه ده که یو بارانونه وشي او بل دا طبیعي ښکلا د سیمې که نه نو حتما بهراني سیلان چې کوم دی که نه هغې ته د کونړ ښکلا ور یادېږي. نو داسې یو احساس کوي چې کاشکې کونړ کې یو د باران څخه انجوای اخیستی. زما په فکر په سوشل میډیا کې به دا خبره ډېره مخکې کېږي چې فیسبوک کې خلک وایي چې ناری پشم باران ورېږي سلیم خان وي. بلکل همدا سره اعتراض درڅه کوو. بلکل نو خلک وایي که نه لکه ډېره مشهور شوي په سوشل میډیا په اکاونټونو کې که نه وایي زما د توبه کونړ بارانونه نو لکه د زما باران سره بیا خلک د سلیم ډېر ور یادېږي. نو د سره سلیم هم ډېر فیمس دی پر سوشل میډیا کې که نه نو خلکو په خوله باندې همدا خبره ده. د بارانو په باره کې کوم بیت ټپه څه شی راته وړاندې کوي؟ والا بیتونه خو رانه ذهن نه وتل خو باران په اړه به درته څه ووایم نو ښه دا راته ووایه که نه چې د تره زوی ګران دی که د ماما زوی؟ والا لاس ګوتې نو کوم فرق پکې نه کېږي که نه یو حتما زړه ته نږدې. نو زه به درته څه ووایم خدای مکاسې نه چې تره زوی ماسې رانه خفه کړي که نه خو زما فکر باندې ټول ډېر محدود دی او نږدې دي که نه چې یو څوک ښایي نو هر څوک وسخي. بلکل همداسې را که نه نو دا ټولنیز روابط دي که نه نو په کار همدا را کو یو څوک لږ زیاتی کوي باید موږ ورسره زغم وکړو که نه تر څو دا اړیکې هم خوندي پاتې شي. ډېره مننه، تا ته ښه وخت. خیر اوسې. وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ ژوندی اوسې خیر اوسې. زه احسان الله، نوم احسان الله دی. ښه احسان الله څه کار کوي؟ بس بلحال خو دا گاڑی ماڑی دا سبزی مبزی خرڅوو، بس دا کاروبار کوو. سبزی څنګه ده، ارزانه ده که ګرانه؟ ښه ده، مخکې د روژه کې ګرانه، اوس ښه شوې ده، ګزاره کوي. کار دې څنګه دی؟ کار مانده دی، کار داسې مزه نشته دی، د اړې غریبي دې صحیح نه پاتې کېږي که نه. ښه دا راته ووایه چې باران ورېږي که نه نو باران سره څنګه؟ باران خو ښه دی، بد نه دی پوه شولې، خو چې ډېر شي خلک وایي دغه شي د عذاب شي پوه شولې نو الله دې صبر ورکړي. فصلونه دي، شنه فصلونه دي خرابېږي، د خلکو کچه کورونه دي رالیږي نو الله دې ولې یو وخته پورې صبر ورکړي چې د اسمان یو وخته پورې شنه شي نو دا به ډېره ښایي. ځکه چې خوړونه راووتل، خلک کورونه یې ویوړل او ځمکې یې ویوړلې، ډېر تاوانونه خلکو ته ورسول. دا راته ووایه چې باران دی کوم بیت ټپه څه ته یاد؟ یاره ورور جانه
دې شي نه خو بالکل دغه یم دا شکل راته اندیز ده ښه یو پوښتنه نه کومه که نه دا راته ویې وکړه چې د تریز وي ګران دی که د معماز وي ګران دی یاره دواړه ګران دي نه یو پکې ډېر ګران دی دواړه ګران دي دواړه ګران دي بیخي دواړه ګران دي یو به پکې ګران وي دواړه ګران دي تا د دواړه ګران دي ما ته خو دواړه ګران دي ښه ډېر ښه وخت ته غواړم او یو ښه دوکانداري ته ژوندی اوسه وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی ما نوم شفیق الله دی مرور ولسوالۍ اوسېدونکی ښه شفیق الله څه کار کې بس دا ریړه باندې سبزي مبزي خرڅو وروره ښه کار دې څنګه دی بس ښه دی ګزاره کوو نو باران تقریبا د غرمې راایسته ورېږي او ډېر ښایسته باران ورېږي باران سره څنګه بس باران سم ښه یخني کېږي او بس ګاډۍ ته ولاړ تا خو داسې جامپر اغوستی لکه ژمی چې یو دا هم رانه اوس چا راوړه اورې ښه دا راته ویې وکړه نه چې د تره زوی ګران دی که د ماما زوی ګران دی څه ویې وله تا د کوم یو ګران دی څه ویې نه دواړو سره جوړه نه ده نه یو سم نه لګي ولې بس لرې که مړه خپل مټ کې څه نه نه به تره زوی کار کېږي او نه به ماما زوی اورې که نه ما د ګرانوالي خبره وکړله که نه نو په ګرانوالي بیا زه څه وکړم ځکه چې مونږ ما کوټه نه وه ما 3 کاله خیمه کې تېر کړه اورې اوسه پورې راس چا کومه دغه نه کوله نه تره زوی نه ماما زوی اورې بس خدای چې راکړې اورې په خپله مې کوټه پټه کړه زه الله دې له خپله وس درکړي او الله دې خپله په خپلو پښو امین ډېره مننه وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی نوم مې یوسف دی د کیرالې اوسېدونکی یوسفه څه کار کوې والا درسونه یو لا کار نه کوم باران ورېږي او اسداباد ته څنګه راوت والا چکري راووتو موسم ښه موسم و میده باران ورېږي والا میده باران ورېږي ښه موسم راووت ښه نری پشم باران ورېږي څه شی در یادېږي بس مال چې سوزو چکر مکر وو باران چې کله ورېږي که نه او خلک وایي چې نری پشم باران ورېږي که نه بیا د څه شی در یادېږي هماغه سلیم خبره را یادېږي د باران په باره کې کوم بیت ټپه څه شی لري یاره دا به راسم ښه دا راته ویې وکړه نه چې د تره زوی ګران دی که د ماما زوی یاره دواړه ګران دي یو به پکې لږ ډېر ګران دي بس دا تره زوی چې دی دا خپل وړوکی دی دا زیات ګران دی ماما زوی ته ګوره په جنګ واوښتې ماما زوی هم ګران دی ولې نه ګران دواړه ګران دي دغه نن دی که او تره زوی صحیح دی ډېره مننه تا ته ښه وخت وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی نوم مې فرید دی ستاسو د ودان ټي وي ټول لیدونکو ته سلامونه تاسو ته سلامونه فرید د کوم ځای د ساګي اوسېدونکی یم ښه د څاګي اوسېدونکی څه کار باندې اخته بازار دلته څه کار نه کوم خو زه کوونکی یم اوس مهال خاص د کوونکی جمعې ورځ د چکر ته راوتلی اوس چکر ته راوتلی ښه باران دی ډېر ښایسته باران ورېږي موږ هم اوس باران ته ولاړ یو که نه باران دې څومره خوښېږي څومره خوند یې ترې واخیستو دا ښایسته باران دی الله رحمتونه دي ښایسته باران دی ماشاءالله او بیا په اوړي کې موږ باندې رحمت ورېږي او کونړ کې خو باران ډېر خوند کوي یو پوښتنه کومه که نه دا راته ووایه چې د تره زوی ګران دی که د ماما زوی ګران دی د ماما زوی ماما زوی ولې ستا لکه چې ماما زوی سنډیوالي ده ډېره مننه وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی حفیظ الله حفیظ الله د کوم ځای شوړیا کا شوړی کې بارانه کې دا آیسکریم خرڅې غریبي ده نو څه وکړو بس نه کېږي بارانه کې د بازار څنګه دی د بازار هېڅ مزه نشته دی چې نه خرڅېږي
یخني ده کنه وګړي دغه شی ده نو څه په غریبي خو شی ده باران سره څنګه باران نو خو ډېر دی نو اوس خو په عذاب ما دغه ملا دغه سکریم نه خرڅي کرام نه خرڅېږي او شم نه باران د کم بیت ټپا چیته یاد بس هیڅ خو زم چې الله پاک شین کېو بیت ټپم د تندې د چې الله د اسمان شین کی والله چې هتن دی معلومه ها ډېر من نو ته خو وخت خو وخت ته غواړو اوس ستړی مشي او نوم دې څه دی نوم مې السلام علیکم ورحمت الله عبدالله دی تاسو څنګه وایي خیرت دی خیر دی عبدالله د کوم ځای اوسېدونکی زه خو فی الحال د کراله کې اوسېږم څه کاروبار کې نو کاروبار خو نه کوم الحمدلله سبق ویو خپل کتابونه یم الحمدلله ښه د مدرسې طالب یې او مدرسې طالبۍ د وخت خاطره دې راته ویوه نو خاطرې خو فی الحال څه به وویو بس د استاد یو خبره به نقل کوم استاد مې راته ویل چې مخکې موږ د درسونه زده کول چې ګاډي به کله موږ رال د هغې په لیټ به موږ درس زده کوو دونه تکلیفونه کې وه او باران دی ډېر ښایسته باران دی کونړ کې ځوانانو ته به د پیغام څه باران بیخي زیات شوی دی دومره دی چې د باران ته لا فی الحال ضرورت زموږ نه که نه عام خلک هم شکایت کوي ډېر ویجاړې مو کړلې او ضرورت ورته نشته دی زه یم چې الله دا باران بند کړي او دویمه خبره ځوانانو ته یو پیغام لرو چې درسونه ډېر لرې پاتې دي دا دیني علوم نه کوي ټولې دنیا ته دي نو موږ ځوانانو وروڼو ته دا پیغام لرو چې د دیني علومو ته راشي ډېره فایده به وشي آخرت او دنیا به دواړه ښه شي هم دیني دي وکړي هم د دنیوي وکړي ډېره مننه قاري صاحب ور دی آباد السلام علیکم وروره ستړی مشي او نوم دې څه دی خوشاله اوسې نوم مې عبدالله دی ښه عبدالله وروره دا راته چې د کوم ځای اوسېدونکی د درې پیچ ولسوالۍ ښه درې پیچ ولسوالۍ باران دی ډېر ښایسته باران ورېږي باران څه څنګه وایي بس الله رحمت دی به شکر دی خوشحالي صحیح دی باران ښه باران ورېږي باران ورېږي ځکه دا میاشتې ډېرې ګرمې ده اوس باران ورېږي نو ډېره یخني ده بلکل یو پوښتنه نه کومه که نه دا راته ووایه چې د ماما زوی ګراني که د تره زوی ګراني د تره زوی ګرانې ولې به تره زوی ګران تره زوی خپل اډوکې بس ولې ماما زوی کې اډوکی نه ماما زوی کې اډوکې خو هغه تره زوی خپل اډوکې دی ماما زوی بارایي دی بارایي دی ډېره مننه درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په اسداباد ښار کې مو له خلکو سره د بارانه په هکله خبرې کولې نو تر بلې خپرونې موږ له راکړه اجازت د خدای په امان